په دې ویډیو کې به یو څو داسې طریقې درته وښیم چې ستاسو زیات مشکل به پرې حل شي. نو موږ د ویډیو ایډیټینګ یو پری کورس شروع کړی چې تاسو کولی شئ په دې کورس کې له موږ سره ګډون وکړئ. نو که چیرې غواړئ چې موږ سره دغه کورس تر پایه تعقیب کړئ نو زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ، چینل مو د نورو ویډیوګانو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو حتما موږ څخه کولی شئ په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. نو که چیرې تاسو زموږ لومړی درس نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ د آی بټن له لارې زموږ دغه ویډیو لینک هم ترلاسه کړئ، یا هم کمنټ سیکشن کې هم تاسو کولی شئ د دغه ویډیو لینک ترلاسه کړئ. د ویډیو ایډیټینګ لپاره چې موږ کوم اپلیکیشن انتخاب کړی هغه انشوټ دی چې د نورو اپلیکیشنو په پرتله زیاتې ځانګړتیاوې لري، ساده او اسان. په دې ویډیو کې به یو څو داسې طریقې درته وښیم چې ستاسو زیات مشکل به پرې حل شي. نو موږ د ویډیو ایډیټینګ یو پری کورس شروع کړی چې تاسو کولی شئ په دې کورس کې له موږ سره ګډون وکړئ. نو اوس انشوټ ته راځم او په انشوټ باندې کلیک کوم، ویډیو باندې کلیک کوم، نیو باندې کلیک کوم، بلینک پیج اخلم. په دې ځای کې بیا دغه ویډیو ته یو عکس داخلوم، د فیف له لارې یو عکس ورته داخلوم. نو دې کې اوس کی فریم اپلای کوم، دغه عکس ته لاندې خواته حرکت ورکوم، کی فریم اډ کوم، بیا یو څو سیکنډه مخته حرکت کوم، بیا دغه عکس پورته خواته حرکت ورکوم او کی فریم خپله اډ کیږي. نو اوس بیرته د ویډیو په بیخ کې یعنی اخر کې زه یو بل کی فریم اډ کوم، بیا مخته حرکت کوم، دغه بیا پورته خواته حرکت ورکوم. نو تاسو کولی شئ چې په همدې طریقې له کی فریم څخه استفاده وکړئ. کله مو چې ویډیو ایډیټ کړه او غواړئ چې په ګیلرۍ کې ثبت کړئ، بیا په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ او ایکسپورټ یې کړئ، نو ستاسو په ګیلرۍ کې په ویډیو ثبت شي.